خاني سفرور تاسو لري لنډ پیغام کول لري. بسم الله. یو لنډ پیغام لرم د هغه خلکو ته ټول مخکې خو ډاکټر صاحب محترم سلامونه ونی کې هیله الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسې. ډاکټر صاحب زم لږ زره خیمه سويس کې اوسېږم ښه یو څو شانت زه اشاره کوم لکه د بعضې خلک راځي د بانکونو د خلاصولو یا د بندولو یا د سرمایې دغه غوښتنې کوي. نو ډاکټر صاحب په دې شي باندې ډېر بهتره پوهېږي. ما ته هم پته ده تاسو ته به د ایتوپیا ملک معلوم وي. ایتوپیا او الیتریا او سومالیا دغه درې ملکونو باندې ډېر غټ عذاب راغی او ډېر غټ قیامت راغلی دی. خو د دې هغه مخکیني پاچایانو یو کار کړی و. هغه څه و؟ هغه دا و چې هغه دیو په سویس بانک سره داسې یو قرارداد تړلی دی که هر حکومت راځي که هر نظام راځي زما پیسه به دلته امن کې وي. چې کلم کوم نوی نظام راځي چې هغې دا کنټرکټ امضا کړو زما پیسه به اتومات ما ته را روانوي که زما ملک څوک پیژني او که زما ملک څوک نه پیژني. دا بعضې دوستان دا غوښتنه کوي چې مخکینی نظام کې دا و هغه و. مخکینی نظام تا ته دوه غټ جټکې درکړي. اولنۍ غټه جټکه ده چې کومه اردو په نوم چې موږ او تاسې پیسې وغوښتې موږ او تاسې دا فکر کوو چې دا اردو به ټول عمر وي. ولې هغه اردو هغه وخته پورې وه چې کوم وخته پورې امریکا وه. امریکا لاړه اردو لاړه. صحیح شو؟ دا د یو نقصان. دا د عوام پیسې وي دا لاړې اردو ته. دویم نقصان ته راځو. دغه ډاکټر صاحب اشرف غني پوه سړی و د اقتصاد بخش کې په دنیا کې دریم متفکر چې دا په دنیا کې دریم متفکر ډاکټر صاحب اشرف غني دا سوچ ولې ونه کړ چې زه باید د افغانستان ملي بانک د سویس ملي بانک سره یو کم که دا حکومتونه هم څومره لاړ شي ورې شي خو زما اقتصادي بخش دا د ټول عمر په های سټنډرډ کې ولاړي. نن زما او ستا اوقات د ایتوپیا مخې ته صفر دي. زما او ستا اوقات د سومالیا مخ کې صفر دي. زما او ستا اوقات د الیتریا مخ کې صفر دي. که نه هغه ملکونه ماوتانه واړه دي هغه ملکونه زر چنده ماوتانه په کاروبار کې او په بزنس کې او د هر نګاه کمزوري دي. خو هغې یو پوینټ ځان ته ساتلی هغه څه شی دی چې خپل دولت سرمایه ټول عمر هغې عمري قرارداد کړی او موږ او تاسې دا موقتي قراردادونه کړي. دا به هم چغې والې که نه موقتي حکومت موقتي قرارداد موقتي عسکر موقتي پارلمان موقتي اوربند لکه دا هر موقتي نن طالبان راغلل څلوېښت ورځې ډاکټر صاحب خبر یو کور هم ولاکه ته ځای په ځای کې چې یو ځینې بل ځي ته وړي 40-45 ورځې دا 60 ورځې ونیسه. صحیح شو؟ په دغه 60 ورځو کې دا کومې غوښتنې چې تاسې کوئ دې غوښتنو نه مخکې ټولو افغانانو ته دا وایم زه هماغه خانې صوب یم کوم بدلون ما کې نه دی راغلی خو زه ټولو افغانانو ته یو درخواست کوم تاسې ته ستاسې اقتصاد بهتر دی که ستا بیرغ تا ته ستا د ملک ترقی بهتره ده او که ته د طالبانو یو نازکه کمزورتیا چې د هغې یو ویډیو حال یو د نړیوال ته یې ښیه چې دلته زما طالب دا کار وکړو تاسې ته د افغانستان بیرته رسمي کېدل بهتره دي او که دا بېځایه غپېدل بهتره دي. زه چې څومره فکر کوم نن ما ته دا لازمه نه ده چې ډاکټر صاحب ویل چې زه به طالبانو نیوکې زه نیوکې نن 2 کالو پورې زه نه کوم. زه نیوکې کله کوم چې کله زه پوه شلم چې زما ملي بانک کې اوس یو 50-60 میلیونه ډالر همداسې پراته دي. هغې نه بعد زه د نیوکو هم حق لرم زه د بعضې توندو خبرو حق هم لرم او د نرمو خبرو حق هم لرم او بدو ته به یې بد ویم خو ته به یې ښه ویم. نن چې زه یې بدو ته بد نه ویم خو ته یې ښه ویم خو بدو ته بد په دې نه ویم چې زه پوهېږم نن د طالب د نوم نه ډېرو خلکو استفادې وکړې خو د طالبانو د کور آباد ویا خلک یې ومنیول رای هم وستل بیرته د دنیاوال ته هم ښودل چې وروره دا زه نه یم دې زما نوم نه استفاده کړې. یارانو د کوم اختطافیانو نه چې موږ او تاسې په تنګ زما او ستا سپیشل فورس 01 02 03 05 0 له دا قطعې وي وروره بېځایه په خرچې پې شروع وي که نه د عوام پیسې ټولې وخوړلې اخره کې چې تلل هغه 2-3 هلیکاپټر او هغې نه یې خلاص کړو. همدغه قطعو دا 21 کالو کې دا مجرمین ولې ونه نیول؟ دا مجرمین خو همدې افغانستان کې و که نه او همدې طالب یو ټوپک سره
او یو رینجر هغه هم بس به مهربانه یا تیل پکې یا تیل پکې نه د هر کور نه راوباسي او مخې ته درته دري چې دا پلان کې قاتل دی او کنه دا پلان کې ظالم دی او کنه نو لږ زره دې شام تم سوچ وکړئ نیوکي 2 کاله بعد نن حق نه لري که هر څوک نن نیوکي کوي تاسو خپل وطن سره جفا کوي وفا نه کوي ډیره زیاته مننه علامه خوشاله لره حاکم ورور حاکمی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مبارک صاحب ته او شاهین صاحب ته او غنوي صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام ورحمت الله. عرض مې دا وعلیکم السلام ورحمت الله. دا بعضې مبارزین دي بله ورځ راغلي دلته تاسې سره لایف کې غږېده جواب یې ورته ورکړو شاهین صاحب بیا ته مې کتو دا هلمندی صاحب دی چې دی دا لایف چې جوړ کړی دا 20 کاله خو وغپېدل دا 20 کاله د افغانستان د خرابېدلو دپاره لایفونه یې وکړو هغه یې وکړو هسې خوشې چټي دا اوس هلته راغلی و دا 2 ورځو مخکې یو رقم خبرې کولې هیله مې دا ده چې حاکم ورور هیله مو دا ده چې دلته د چا نوم وانخیستل شي او بله مهمه خبره دا ده خلک به راز خبرې کوي خلک به راز تبلیغات کوي هیله مو دا ده چې موضوع په اړوند که څه لري د ولس دپاره نو وړاندې کوي په چا انتقاد مه کوئ شخصا مونږ چاته اجازه نه ورکوو چې د چا نوم واخیستل شي او تا نه مو هیله هم دا ده چې راسن په موضوع باندې راشه که څه وړاندیز لري یا څه پوښتنه لري غزنوي صاحب لرو مننه تاسو زمونږ مشران سید صاحب ډیره بخښنه غواړم حکیمي صاحب بخښنه غواړم خیر ده حکیمي صاحب جلګه بخښنه غواړم خیر ده چې ځواب مې ورکړی ښه په سوال کړی ښه ځواب مې ورکړ خیر دی غږیږي د هېڅ کومه خبر نه ده هېڅ دغه رښتیا درته مغه افغان چې په خپل ملت په خپلو خلکو پسې باید خبرې کوي فکر نه کوم چې هغه به افغان دغه ویډیو وګورئ ډېر خلک دي چې تللي دي اروپا او امریکا ته او امریکا د یوه ښځې سره د یوه مسلمان سره څه رقم رویه کوي زه به هغو چا ته وایم چې تر اوسه یې زړونه تړلي دي چې کفار دي موږ ته خدمت کوي زه نه پوهېږم چې آیا دا خدمت د دغه خور داسې فکر وکړي چې دغه د موږ تاسو خور و مور ده دا هم د انسان ده یا دا ویډیو وګورئ ډېر سوالونه به مل شي D'accord? Ta gueule! Je suis en train de faire, je suis en train de filmer là! Ta tête elle va se moucher! Mais ouais, vous êtes sérieux là? Elle a tout ça, ouais, t'es sérieux là? Mais elle a tout ça! دا لندن دی دا لندن و په دغه لندن کې دا رقمال دی زه هغو خلک ته هغه خلک چې تر اوسه نه دي تکي طالبانو اعلان کړی چې هر څوک وطن نه تښتي هر وخت تکوی شي او هغه څوک چې ځي دغه خاورو ته دغه د په یاد ولري هغه امریکایان و چې موږ په خپلو خاورو کې داسې آزاد پرېښو چې په موږ باندې بمبارد کوو په موږ یې چاپې وهلي دی په خاوره کې موږ ګرځېدلی نه شو یو متل وایي جار شم ته خپل کوره چې خپل چکر ووایم هر طرف ته باور وکړئ چې همدغه کور هم ده همدغه وطن هم ده په والله او بله په بله دنیا کې ځای نه لرئ همدې کې مو عزت دی شاهین صاحب یقینا چې په خپل کور کې به مو عزت وي الله مو خوشحاله لره احمد نیازی ورور احمد نیازی متاسفانه دا حکیمي صاحب بیچاره خبرې خط شوې نه حکیمي صاحب بخښنه حکیمي صاحب اوري غږ حکیمي صاحب زما غږ لري اورم شاهین صاحب بس تاسو زموږ افتخار دی په تاسو باندې ویاړو نو دا تاسو ستاسو چې دا هر هغه تم جواب ورکړی دی ځکه ډېر دا میډیا دا هغه ټول د امارت اسلامي په هغه باندې داسې غلط تبلیغات کوي بس تاسو نه مننه کوم چې تاسو هر هغه ته جواب ورکړی دی نو ښه وخت ولرئ په الله م سپارم الله مو خوشحاله لره الله مو خوشحاله لره حکیمي صاحب ان شاء الله تعالی چې حق د باطل په وړاندې بریا ترلاسه کړي هغه خلک چې د اسلامي امارت په وړاندې تبلیغات کوي هغه به ان شاء الله تعالی په دې دنیا او په هغه دنیا کې شرمونکي ماتې سره مخامخ کېږي لکه څنګه چې مخامخ دي الله مو وساته الله مو خوشحاله لره
احمد نیازی صاحب احمد نیازی ورور نشته. مسافر اشنا تاسې مسافر اشنا مو غږ نه لري. زه یو بله پوښتنه لرم چې په میډیا کې دغه خبره هم ډېره چلیږي چې آیا اشرف غني بېرته راځي، دا حقیقت لري یا نه لري؟ د دغې جواب مننه غزنوي صاحب. غزنوي صاحب زموږ غږ لري؟ مایک مو وتړئ. مسافر اشنا غزنوي صاحب زما ته خپل غږ بیرته راځي.